د افغانستان اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي سره له دې چې نن په دوحه کې له پاکستاني لوري سره د خبرو ژمنه شوې وه، خو تېره شپه پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په ملکي سیمو هوایي بریدونه کړي چې له امله یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. هغه دا بریدونه غندلي او د افغانستان پر حریم ښکاره تیری بللی. ویلي دي چې د مذاکراتي پلاوي د درناوي لپاره مجاهدینو ته لارښوونه شوې چې له هر ډول نوې نظامي اقدامه ډډه وکړي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړپوړی پلاوی د پاکستاني لوري سره د خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی. تمه کېږي چې دواړه لوري د روانې جګړې او وروستیو ترینګلتیاو پر سر خبرې وکړي. دغه سفر د قطر په منځګړیتوب ترسره شوی څو د شخړو د کمېدو او متقابل تفاهم د پیاوړتیا لپاره هڅې وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد نبی عمري ویلي د پاکستان پوځي رژیم وروستي اقدامات د ټرمپ په امر ترسره کیږي، نه د دوی په خپله خوښه. نوموړي د خوست د نوي والي د معرفي غونډې پر مهال زیاته کړه چې د شهباز شریف له لوري د ټرمپ پر وړاندې چاپلوسي د مسلمانۍ له اصولو لرې ده او باور لري چې اوس مهال له پاکستانه د افغانستان د نیول شوې خاورې د بیرته ترلاسه کولو زمینه برابره شوې ده. د بشري حقوقو نړیوال بنسټ IHRF د پاکستاني پوځي رژیم لخوا د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کرکټ پر لوبغاړو ترسره شوی برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. یاد بنسټ دا برید پر ملکي هدف وحشیانه او غیر انساني عمل بللی دی. د یمن د انصار الله غورځنګ د رسنیو مرکز مرستیال جاسم جحاف د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي هوایي بریدونه خطرناک اقدام بللی او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده. نوموړي کابل ټکی کام ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا بریدونه د یو خپلواک اسلامي هیواد پر ضد څرګند تیری دی او افغانستان د خپلې خاورې د دفاع مشروع حق لري. جحاف له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې او ویلي دي اسلامي هیوادونه باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي، نه د جګړې له لارې.